پکتیکا کې نن یو ځل بیا زلزله شوې. د نیوز فریش چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، په مو کړی تاسو مهم خبر ته. له پکتیکا په راپورونو کې ویل شوي چې نن یو وار بیا هلته زلزله شوې او تر اوسه پکې د 15 کسانو مړینه تایید شوې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت ویاند د ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانې ولسوالۍ کې شوې چې تر 11 زیات نور کسان یې ټپیان کړي دي. تر اوسه پورې د بیا ځلې زلزلې په اړه نور څه نه دي ویل شوي. او نورستان او کونړ کې د ورښتونو له امله 20 تنه مړه شوي دي. په نورستان او کونړ ولایتونو کې وروستیو بې وخته درنو واورو د سر او مال توانونه اړولي دي. تر دې مخکې پرون د کونړ ځایي چارواکو د سختې واورې د اورېدو له کبله په دغه ولایت کې د 20 تنو د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د واورې د اورېدو له امله 12 ماشومان مړه شوي دي. لیدې جاله د کونړ په کومار کلي کې د درنې واورې په وجه د یوه کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ 8 غړي مړه شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. ځایي سرچینې وایي چې په مړو شویو کسانو کې 4 ماشومان او 3 ښځې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د ځایي چارواکو په قول راپور ورکړی چې د واورې د اورېدو له کبله په کونړ کې سلګونه څاروي هم مړه شوي دي. د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق بیان وایي ورښتونو په دې ولایت کې د سر او مال جانونه اړولي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.